یو د 10,000 روپۍ راکړې دي ویل یې دا دته ورکړه ورته یو کاروبار به چالو کړه خدای یو نازولي 10,000 روپۍ راکړې دي الله دې جون قبول کړي دغسې دي دا یو 10,000 روپۍ دي دا د یو خدای نازولي راکړي دي چا ستا لپاره دغه امانت راکړی دی دا بس د خدای یو نازولي راکړي دا یو 10,000 روپۍ چا ستا لپاره راکړي دا یو د خدای نازولي ستا لپاره استولي دي 10,000 روپۍ دي دوه یو لکه نو دا قبول کړه لپاره د 10,000 روپۍ راستولي دي دغه دنیا د ښو خلکو له وجې ولاړه ده کنې د دې دنیا انجام هم داسې وی لکه د قوم لوط قوم عاد قوم ثمود السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو مینوالو د بیلجیم څخه د الله یو نازولي د لسو غریبانو کورنۍ لپاره 1 لک روپۍ راستولي دي چې دوی خپل یو کوچنی کاروبار په چالو کې هغه د چرګانو کاروبار کیدای شي هغه د خوږو د پاپړ کاروبار کیدای شي نو دغه 1 لک روپۍ موږ هغه لس کورنۍ لور ورسولې چې بالکل د دا پیسو حقدار ول راستولي دي ویل یې ده ته ورته یو چرګان یو شی په واقع خپل ژوند په وکړه بس دوه یو لکه خپلو دوه کې یاد ساته خدای پاک دې خوشحاله نو لمسی دې اوس څنګه دی خو غوښ و بدن یې پلوټې دي لکه کلیاب دی هغه هم بس خدای دې تا ته هم صحت درکړي لمسي ته دې هم ورکړي اوس د خدای یو نازولي ستا لپاره یو څه پیسې راستولي دي ولې دا درته ورکړئ څه چرګان په واښه یا بل یو کوچنی کار په چالو کړه چې کار روزګار دي پر چالو یې نو دغه پیسې راکړي دي 10,000 روپۍ دي خدای دې آباد کړي خدای دې سات کړي امین خدای دې دا پیسې قبول کړي امین یو د خدای یو نازولي د 10,000 روپۍ راکړي الله دې جون قبول کړي مثال یو کوچنی کاروبار کوي په بس دوه یو الله دې جون قبول کړي دا وخت ولا په یوه سره د خدای وه تر اوسه مې نه دي اخی چې اوس چا په چا مجبوره ته به وایي نه وایي چې رښتیا دا یو 10,000 روپۍ دي دا د یو خدای نازولي راکړي دي بس قبول یې کړه خپل یو کوچنی کاروبار یو دوه شی له وخت ولې نه لکه ورور بېروزګار د کار خو یو شي نه دا مشر بل شی نه لرو په پښو ګوډې کار نه شي کولی دا یو 10,000 روپۍ چې ستا لپاره راکړي دي دا د نقطه ستی خدمت کوم یا بس روی دې رسېږي اوس دغه گزاره کېږي بس وایه میشه دوه یو لکه تا خبره ته راځئ چای وکړي په میدان دستي خدمت یې وکړو ولې چې پر موږ ناوخته بس نو قسم دې خدمت یې وکړو ولې نه د کور مسلمان چې کور چاته چې خدای پاک دې په هغه دنیا ته جنتونه ورکړي زموږ مردارخورو سره تاسو څو خرڅ اوس پیدا دي تقریبا شپږم لک ولکه اوبه پرچله روانه هم 3 لک روپۍ کوم یې څه کار شي دا واقع مشوره نه دا بس د خدای یو نازول راکړي قبول یې کړه دوه یو له وکړه امین چې امین
بس دغه دنیا خو نوم د یو بل باندې سره ولاړه ده سیما خپل د ګټ والا ستا نه بل د جایداد ستا نه بل د نه ګسه چې او موږ ستا یو والا خواري ده کنه د مخ ته مزدوري کول بس مزایم کوله دا یو ځای کنه چا ستا لپاره دغه امانت را کړی دی دا قبول که دا سړی ډېر ګزار دی نه واده لري نه بچیان شته خدا که شی لري په ګډ کلي کې دی ډېر ګزار دی جوړ بچیان شی دی نه یو شی لري نه واده شته شی